د باغ لرونکو د یو کال د ستړو ثمره خو دا ځل د نورو کلونو سره په لوی توپیر څو چنده زیات حاصلات ترلاسه کوي. دا د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې هغه د شفتالانو باغونه دي چې بڼوالي هیلهمند کړي، ځکه چې ډیره ګټه وټه به ورته وکړي. باغداران وایي سږکال د شفتالانو فصل له طبیعي آفتونو بچ پاتې دی او د نورو کلونو په پرتله یې بار هم زیات کړی. د بڼوالو په خبره چې ګڼ کسان ورسره په کار بوخت دي او شفتالان یې د هېواد ټولو ولایتونو ته لیږدول کیږي. الحمدلله د نورو کلونو په پرتله باندې سږکال ډېر ښه حاصلات یې کړي دي، ډېر زیات. ځکه که ته وایم چې موږ په تېر کال کې په ده کې په یو بوټي کې یو په 4 چنده 5 چنده باندې حاصل شوی دی. سږکال ډېرې حاصلات ښه دي او بل الحمدلله د آفتونو نه الله ساتلی دي، نو ډېر ښه حاصل یې کړی دی. سره ورکول، دوی پاشي کول، دې کې چې دی یو کس 2 لګېږي او په اوس وخت کې چې دی تقریبا یو 15-20 نفر پورې موږ سره په کار باندې او د کار زمینه ورته د کور په داخل باندې برابره ده. د زراعت وزارت او د ریاست نه غوښتنه ده مقام نه چې د کروندګرو سره چې دی همکاري وکړي. بل لور ته د ننګرهار ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې په زرګونه هکټاره ځمکو د شفتالانو باغونه کرل شوي چې حاصلات یې څه د پاسه 9000 میټریکه ټن اټکل شوي چې د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي د باغ لرونکو سره یې د کال په اوږدو کې په مختلفو برخو کې همکاري کړي تر څو حاصلاتو کچه یې لوړه شي. ننګرهار په 15 ولسوالیو کې 2600 جریبه ځمکه شفتالان او بڼونه جوړ شوي چې د اټکل له مخې به 9038.15 میټریک ټنه حاصل ورکړي. د شفتالانو ترویج لپاره نوي باغونه جوړ شوي او بڼوالي وسایل هم ورکړل شوي او ناروغیو مخنیوي او نورو برخو کې روزنه ورکړل شوې ده. او تیر کال 2582 جریبه ځمکه شفتالان کرل شوي وو چې 8940 میټریک ټنه حاصل ورکړی و. یو شمیر کارکوونکي چې د شفتالانو د شوکې لپاره له بېلابېلو سیمو کامې ته راغلي وایي خوښ دي چې د شفتالانو په نږدې یو میاشت سیزن کې په کار کولو سره د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي او د پردیو له احتیاجه خلاص دي. دوی د ورته نورو باغونو د جوړولو غوښتنه هم کوي څو نور ځوانان پکې په کار بوخت شي او اړتیا پاتې نشي چې بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. او راغلی و دلته دغه باغ کې کار کوو، دغه یو ټیکهدار د هغې سره موږ کار کوو دلته او ورځې 350 روپۍ راکړي. دغلته موږ د شفتالان شو کوو، د شفتالان ډکوو، دغه کار دی. والله ډېر خوشحاله خپل وطن کې دا کاروبار پیدا چې الحمدلله موږ ډېر خوشحاله ځکه دلته موږ ته زمینه برابره ده، خپل ملک کې کار کوو، جنګونه نشته، ارامه ژوند دی. نو دلته سهولیت برابر دی، باید د قچاقي لارو نه ځان وساتي، په لاره مشکلات ډېر زیات دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې د شفتالانو باغونو څه د پاسه 8000 میټریکه ټنه حاصلات ورکړي چې د سږ کال په پرتله کم او میوه یې هم کمزورې وه. مسؤلین په راتلونکي کې د شفتالانو په نورو باغونو باندې د سرمایه ګذارۍ خبره کوي تر څو د شفتالانو د حاصلاتو په برخه کې هیوادوال پر ځان بسایه شي. سهار ګل احساس، امید راډیو ننګرهار.